که غواړئ ډېر څه کوروالی وکړئ نو د خپل کوتکچا سره په دې طریقه یو چل وکړئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې او بدن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د اوړي نښان ووهئ. مننه. که غواړئ چې ډېر ښه کوروالی وکړئ نو کولی شئ د خپل ذکر سره بغیر له کومې دوا، بغیر له کوم خوراکي شیانو څخه تاسو کولی شئ خپل ذکر ته ډېره دمه یا هم ډېر کوروالی پرې وکړئ. نو تاسو د ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو د دې ویډیو څخه تاسو پوره مطلب واخلئ. هغه نارینه یا هغه هلکان یا ځوانان چې په وخت کې د وخت په تېرېدلو سره دوی د خپل بدن کمزوري احساس کوي، نو کولی شئ تاسو دغه طریقه د خپل کوتکچا سره وکړئ. هر هغه سړی چې ژر په معامله کې خلاصېږي نو په دغه طریقه باندې یې تاسو خپل ذکر داسې وروږدئ او داسې یې قوي او مضبوط کړئ. کله چې تاسو تش میتاز ته ځئ نو تاسو کولی شئ هغه نار چې ستاسو د ذکر لاندې وي او د هغه څخه تیزې میتاز یا هم اوبه راوځي، فاضله مواد راوځي، تاسو کولی شئ په څو ځله فشار ورکولو سره دغه آلې ته یا دغه رګونو ته څو ځله فشار ورکړئ چې ستاسو دغه رګونه تنګ شي. هر هغه سړی چې دغه کار تر یوې میاشتې پورې وکړي نو د ده په کوروالي کې به ډېر ځنډ راشي. یعنې هر هغه سړی چې کوروالی کې وي نو ډېر ځنډول کوروالی به وکړي. یعنې که تاسو غواړئ چې دوامداره کوروالی وکړئ او ژر خلاص نه شئ نو تاسو د میتیازو پر وخت کې خپل ذکر ته زور ورکړئ تر څو ستاسو دغه رګونه تنګ شي. یعنې خپلې میتیازې ودروئ او بیا یې وکړئ، بیا یې ودروئ او بیا یې وکړئ. نو په دغه طریقه باندې تاسو تر یوې میاشتې پورې دوامداره کار وکړئ نو ستاسو دا مشکل به رفع شي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.